ځکه حدیث شریف کې راځي چې کوم بنده نفلي عبادت کوي هغه بنده و الله ته ډیر قریب وي او الله ته ډیر نږدې وي. او کته چیرې هر وخت په دعاګانو کې شامل هر وخت د الله څخه دعاګانې غواړي نو پوسه چې الله ته ډیر څه درکول غواړي. ځکه قرآن کې راځي ای زما بندگانو ما څخه وغواړي زه تاسو له درکوم. کته چیرې د خلکو په عیبو کې ورځ او شپه تیروي په خلکو پسې ګرځي چې دا کس کم عیب دی په دې کس کم عیب دی نو پوسه چې الله به تا ډیر ژر ذلیل کی. او کته چیرې دنیا دومره مصرف کړي چې دې د وجې تانه نفلي عبادت پاتې دی دې د وجې تانه فرضي عبادت پاتې دی نو پوسه چې ستا د ژوند د بربادۍ سفر شروع شوی دی. ځکه الله فرمایي چې کم څوک د دنیا اراده لري او د دنیا په وجه باندې د دین شاته کړی وي هغه ته دنیا ولرور کی لیکن په آخرت کې د هغه یوه حصه نسته. ورځ او شپه پر موږ تاسې باندې تیریږي